خو سایمن سینک وایي چې خپل مقصد او وایي معلومول دا یو ډسکوري پروسس دی نه چې ایجاد او انوینشن. یعنی تاسو د ډیرو هوښیارو خلکو یا د ریسرچر په نصیحت باندې خپل پیشن تر هغې پورې نشئ معلومولی تر څو پورې چې خپله ماضي هغې ته ویډه کېږنده او هغې ماضي نه هغې داسې واقعات او داسې ایونټس راوچت نه کړي د څه په بنیاد باندې چې تاسو انسپایر شوي وې او ستاسو په ذهن کې هغه وخت یو سوچ راغلی و چې انشاءالله زه به په غونډ لایف کې همدا کار کوم. نو دا هغه څیز دی چې دې ته ویلی شي د وای ډسکوري او د مقصد معلومول. او دا څه نوې خبره نه ده. د ایپل کمپنۍ مالک سټیو جاب 1960s کې د خپلې کمپنۍ دپاره باقاعده یو مقصد جوړ کړی و چې زه دا کمپنۍ ولې جوړوم او هغه وی چې اصل کې زه په معاشره کې سټیټس کو ختمول غواړم. نو د دې وجې نه دا کمپنۍ جوړه کړې وه. د هر یوې ادارې او د هر یو فرد ضرور یو نه یو مقصد وي چې د هغې دپاره هغه شپه ورځ لګیا وي او کار کوي. کله کله موږ ته دا غلطفهمي وشي چې زمونږ آوټکمز او اچیومنټس ته مونږ مقصد ووایو. مثلا یو عهدې ته رسېدل یا حلال ډېرې پیسې ګټل، بلکې دا ستاسو د مقصد پوره کولو وسایل او ذرایع دي. نو همدغه وجه ده چې کوم خلک په دنیا کې څه اچیومنټ وکړي او مقصد ورسره نه وي نو هغه د هغه اچیومنټ نه وروستو ډسټرب ضرور وي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.